tasu.lspacepakhtosarayast nori kisi.sbs.com.au/pakhtosakhawauri. SBS, a world of difference. You're with SBS Pashto on mobile, online and on radio. تاسو له SBS پښتو سره یاست په موبایل آنلاین او په رادیو کې. سلامونه ستړي مشئ. نن سه شنبه د 2018 کال د جون د میاشتې 2 نیټه ده چې د 1415 هجری لمریز کال د خبرګول د میاشتې له 12 نیټې سره برابرېږي. زه مجيب منیبیم او تاسو د SBS پښتو خبرونه ته غواړئ. مخکې لدی چې د خبرونه د مطالبه په اړه معلومات وړاندې کړم، غواړم د استرالیا هغه اصلي اوسیدونکو ته چې نن ترې د خبرونه وړاندې کوم درناوی وړاندې کړم. SBS پښتو د کیمرګل خلکو په خوانیو او وسنیو مشرانو ته درناوی وړاندې کوي. موږ همدارز د ابوریجنل او تورستانګي د جزایر ټول هغه دودیز مالکین منو چې تاسو پکې دغه خبرونه اورئ. د نن ورځې په خبرونه کې د بیلابیلو مطالبو په اړه مرکه او راپورونه لرو. په دې هیله چې د خبرونه تر پایه لموږ سره اوسئ. د استرالیا په سیدنی ښار کې یو شمیر پښتنو د پښتو ژبې د ورځې په مناسبت یو غونډه جوړه کړې و. زه هم د غونډې ته ورغلی وم او له یو شمیر پښتنو سره ملاندې مرکه تر سره کړې چې تاسو ته به د نن ورځې په خبرونه کې خبرې کړو. یو ریپورت په استرالیا کې د تیلو د بیلابیلو ډولونو په اړه لرو. له اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د روسي مهمو پیښو په اړه وورو. آیا ګډ غم او ویر موږ سره یو ځای کولای شي؟ په دې اړه به لا ډیر معلومات تاسو ته په یو ریپورت کې خبره شي. رحیم الدین ریاخیل شاعر، لیکوال او د پانتون استاد ګل رحمان رحماني سره د پښتو ژبې د تاریخ په اړه مرکه تر سره کړې ده. مخکې لدی چې دغه مطالب تاسو ته خبره کړو، تاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم. د نږدې 3 میلیون استرالیایي کارګرانو په معاشونو کې زیاتوالی راځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې اسرائیل او حزب الله د جګړې پر بندولو موافقه کړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د استرالیا د عدالانه کار کمیسیون اعلان کړی چې د راتلونکي جولای میاشتې له لومړۍ نیټې څخه به د نږدې 3 میلیون کارګرانو په معاشونو کې 4.15% زیاتوالی راشي. دغه کمیسیون د پریکړې پر اساس به د 1 ساعت کار په بدل کې لږ تر لږه معاش له $4.95 او 95 سنټو څخه په 1 ساعت کې $26 او 44 سنټو ته لوړ شي. د کارګرانو د اتحادیې غوښتنه دا و چې په معاشونو کې 6% زیاتوالی راشي، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونې د 3.15% زیاتوالی غوښتنه کړې و. د عدالانه کار کمیسیون قاضي آدم هچر ویلي چې موخه دا ده چې د پریکړه د خزو او نارینه‌و ترمنځ د معاشونو د توپیر په راکمولو کې مرسته وکړي، ځکه چې په استرالیا کې ډېری ټیټ معاش لرونکي کارکونکي خزینه دي. We have concluded, regrettably, that it would not be practicable or responsible in the current uncertain circumstances to award a real wage increase for employees reliant on modern award wage rates that would be sufficient to close the real wage gap entirely. However, we consider that we should at least ensure that modern award reliant employees generally are not worse off in real terms than they were as at 1 July 2025. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی چې اسرائیل او حزب الله د جګړې پر بندولو موافقه کړې ده. ټرمپ دغه اعلان وروسته له هغه کړی چې د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو خپل ځواکونو ته امر کړی و چې د بیروت په جنوبي څنډو برید وکړي. په واشنگټن کې د لبنان سفارت وایي حزب الله د امریکا هغه وړاندیز منلای چې پر اسرائیل د بریدونو د بندولو په بدل کې به
اسرائیل پر جنوبي بیروت بریدونه ودروي. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر جيروم بونافونټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډې ته په وینا کې ویلي چې هیڅ شی په لبنان کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو دوام او پیمانه نشي توجیه کولای. Lebanon's sovereignty and territorial integrity are not negotiable. We do not accept the occupation of positions on Lebanese soil or the establishment of a buffer zone. We do not accept evacuation orders, restrictions preventing displaced persons from returning to their homes, or acts of destruction. This includes archaeological sites, notably districts of the city of Tyre, which is listed as a UNESCO World Heritage Site. No security consideration can justify a permanent infringement upon the sovereignty of a state. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ شخړه د امریکا او ایران د خبرو اترو پر وړاندې یو خنډ دی، په ځانګړي توګه کله چې اسرائیل ګواښ وکړ چې په بیروت باندې بریدونه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي هغه باور لري چې له ایران سره به په څو ورځو کې یو پراخه موافقه وشي، خو د سیاسي او پوځي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال مارک کیمت ډېر شکمن دریځ غوړه کړی دی. I certainly hope so, but I wouldn't bet next month's paycheck on it. It really, every time he says there's going to be a deal next week, the Iranians kind of pocket that and say, let's not give him a deal next week. They're doing everything they can to make him look bad. د استرالیا نفوس 28 میلیونو ته رسیدلی دی. د استرالیا د احصایې ادارې د نفوس د ساعت لمخې دا شمیر نن سهار په 6 بجو ثبت شوی دی. د احصایې اداره وایي چې د دوی د ماډل لمخې د هیواد ټول نفوس په اوسط ډول په هارو 15 ثانیو کې د یو کس په زیاتېدو سره لوړیږي. د اوسنۍ ودې د کچې پر بنسټ اټکل کېږي چې د استرالیا نفوس به په 2028 کال کې 29 میلیونو ته ورسیږي او ښایي تر 2011 کال پورې 10 میلیونو ته هم لوړ شي. د آکسفام نوې شننه ښیي چې د استرالیا تر ټولو شتمن 10 کسان اوس د هیواد د تر ټولو بیوزلو 3 میلیونو کورنیو په پرتله ډېره شتمني لري. د بیوزلۍ ضد د ادارې د 2016 کال د استرالین فاینانشل ریویو د شتمنو کسانو لیست ارزولای دی. شننه ښیي چې سږ د استرالیا د 128 میلیارډرانو ټول شتمني ل 680 میلیارډ استرالیایي ډالر څخه اوښته ده. د استرالیا د میلیارډرانو د طبقې ګډه شتمني د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ 15.8 میلیارډ ډالر زیاته شوې چې دا په هر دقیقه کې نږدې 48,000 او 903 استرالیایي ډالر سره برابر ده. آکسفام محاسبه کړي چې د استرالیا د میلیارډرانو د شتمنۍ یوازې د یو کال زیاتوالی کولای شي د 3 میلیونه کورنیو د یو کال د خوراکي توکو لګښتونه پوره کړي. 1 میلیون استرالیان له بیوزلۍ وباسي او د هیواد د هر کور د یو کال د برېښنا بلونه پرې کړي. یو نوې راپور ښیي چې د استرالیا د لومړۍ کرښې لکه د پاملرنې او ټولنې د خدماتو کارکونکو د سخت هوا د پیښو لامل تر ټولو زیات زیانمنونکي دي. د خراب هوا د اغیزو ریپورت د یونایټډ کیر شبکې لخوا په ټول استرالیا کې د لومړۍ کرښې ل 890 کارګرانو سره د سروې پر بنسټ برابر شوی دی. د یونایټډ نیو ساوث ویلز او ای سی ټي د مدافع برخې مشر الیس سلیمان ویلي چې د سروې ګډونوالو راپور ورکړی چې د هوا د سختو حالاتو لامل د ناروغیو او ټپونو کچه لوړه شوې ده. Extreme weather is impacting on the ability of our staff to deliver services safely. 2 out of 5 workers told us that extreme weather had meant they had to deliver their tasks differently or unable to do it in the same way safely. It is affecting their physical health, their mental health, and it is increasing pressure and stress every time there is an extreme weather event. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره پوځي تړون د روسي ساخت تجهیزاتو پر ترمیم متمرکز دی. ضمیر کابلوف دغه څرګندونې د روسیې له دولتي رسنیو سره په خبرو کې کړې دي. روسي رسنیو د ضمیر کابلوف له قوله ویلي چې د هوکړه به د کابل او مسکو ترمنځ د راتلونکو همکاریو لپاره زمينه برابر کړي. کابلوف زیاته کړي چې هم په راتلونکو کې د نورو نظامی
سیستمونو په اړه د قراردادونو د لاسلیک احتمال شته، خو اوس مهال اصلي تمرکز د هغو پوځي تجهیزاتو پر ترمیم او بیا رغونه ده چې د طالبانو په وخت کې دي. د روسیې او طالبانو ترمنځ د هوکړه تیرونی د مسکو امنیتي ناستې په څنډه کې لاسلیک شو. طالبانو د تړون د جزئیاتو په اړه ډیر معلومات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې عملی چارې به په راتلونکو ورځو کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا روانه میاشت افغانستان په اړه دوه مهمه غونډې جوړوي. رسنۍ راپور ورکړی چې د دغه غونډو لړډلې لومړی غونډه به د جون په 9 نیټه جوړ شي او په لړ کې به د افغانستان د ورستیو پرمختګونو په اړه امنیت شورا ته منظم راپور وړاندې شي. د معلوماتو لمخې د امنیت شورا غړي به په دې غونډه کې په افغانستان کې ورستي سیاسي، بشري او امنیتي پرمختګونه وارزوي. ویل شوی چې دوهمه غونډه به د جون میاشتې په 14مه تر سره شي چې پکې به د یوناما د ماموریت د تمدید رایو ته وړاندې شي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډه د مارچ په میاشت کې جوړه شوې و. اوس هم پام وکړئ د هوا حالاتو ته. نن د استرالیا په ډیریو ښارونو کې باران وریږي. په سیدنی کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، ملبورن کې هم باران د تودوخې لوړه درجه 19، پرت کې باران د تودوخې لوړه درجه 19، په اډلیډ کې باران د تودوخې درجه 19، هوبارت کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، کانبرا کې باران د تودوخې لوړه درجه 14، په نیوکاسل ښار کې باران د تودوخې لوړه درجه 21، په برزمن کې لمر د تودوخې لوړه درجه 24، په داروین کې ډیره لمر د تودوخې لوړه درجه 10، او له استرالیا څخه بهر په کابل کې لمر د تودوخې لوړه درجه 11 او ټیټه 19، په پیښور کې لمر د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 24. دا هم د استرالیایي ډالر پر وړاندې د نور اسعارو بیه. د استرالیا یو ډالر 2 امریکایي سنټه، یو استرالیایي ډالر 2 یورو سنټه او 53 بریټانوي پنسه، د استرالیا ډالر 8 هندیو کلدارو او 109 پاکستاني کلدارو سره برابرېږي. د استرالیا ډالر د متحده عربي اماراتو له 2.8 درهم سره برابرېږي او د استرالیا ډالر 15 افغانۍ کېږي. خبرونه هم دومره و. لملتيامو مننه کوم. یو ځل بیا هم تاسو ته ښه راغلاست. وایم تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غوږ یاست. هغه خبرونه تاسو ته له سیدنی څخه خبريږي او زه مجيبونی بیم لکه څنګه چې ما د خبرونه په فایل کې ویلي و چې ما په سیدنی کې د پښتو ژبې په مناسبت یوه جوړ شوی غونډه کې ګډون کړی و. هلته ملي او شمیر پښتنو سره مرکې تر سره کړې دي. راځي چې دغه مرکې په ګډه واورو. ل مرکو وروسته به تاسو ته په استرالیا کې د تیلو د بیلابیلو ډولونو په اړه ریپورت هم خبر کړو. غلای شاولی منګال ډیر زیاته مننه چې د مرکې لپاره موخه کړ. که مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره د نن ورځې د پروګرام په اړه خپل نظر شریک کړئ چې تاسو په نظر څومره مهمه ده چې د پښتو ورځې په مناسبت دغه غونډه په استرالیا کې جوړ شي. السلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. دا د ویاړ ځای دی چې دلته ځنې پښتانه سره راټول شوي دي او غواړي چې د پښتو ورځ ولمانځي. ژوندي ملتونه همیشه د حق لري چې خپل ژبه د ودې لپاره هڅه وکړي، مشروط په دې چې د بل چا فرهنګ او ژبه تخریب نه کړي. او دا لوی افتخار دی چې دومره افغانان سره ټول شوي دي، پښتانه خصوصا چې غواړي خپل ژبه ولمانځي او خپل هویت ژوندی وساتي. دلته افغانان تقریبا پښتانه 200 کال کېږي چې استرالیا کې ژوند کوي او متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه یو قادر شوي چې خپل ژبه رسمي کړو. او کدا هڅه دوام پیدا کی او دلته موږ د پښتو مکتبونه جوړ کړي چې موږ اولادونه خپل پښتو ژبه زده کړي، خپل هویت یې رنه کړي، خپل تاریخ یې رنه کړي، خپل تاریخ یې رنه کړي. همداسې ځینې پښتو کتابونه چې دغه چاپ کړو دا یو لوی افتخار وي او زه ویاړم چې نن په دغه مجلس کې زه ګډون کوم. ډېر مننه ورور.
ډېر زیاته مننه چې د مرکې لپاره مخ راکړ. که په پایل کې مهرباني وکړئ لاوریدونکو سره د خپل ځان په اړه معلومات شریک کړئ او وایي چې نن تاسو د پروګرام ته چې راغلي په څه هدف راغلي. محترم زمانه سید سباون دی او نن ورځ په استرالیا کې د پښتنو د یووالي چې کومه ټولنه ده دا غي د فرهنګي او کلتوري سکتر په حساب سره مونږ نن دا ورځ مانځلې ده د اختر د لوی اختر د ورځې د بندر ورځ هم ده او د پښتو ورځ هم ده چې هر کال په اتم د خبرګولې 9 د مې سره سم راځي. په دې حساب دا ورځ څومره مهمه ده چې په استرالیا غونډه او هیواد کې داسې ورځ ولمانځل شي. زه فکر کوم چې هر چرته چې یو قوم مشته پښتاني یا د نړۍ هر قومي دا غي د قومیت او د وجود بنیاد چې د بنسټ چې د هغه جبه ده نو مهمه ده چې پښتانه په خپل وطن کې آباد دي یا د نړۍ په هر ګوټ کې آباد دي یا بیا داسې هیواد چې الته ګڼشمېره قومونه لکه استرالیا چې دلته ډېر ګڼ قومونه دي د نړۍ د هر ګوټ خلک دي د نړۍ د هر جبي خلک دي. متاسفانه دلته کې څومره نور قومونه چې دي هغه بیا خپل جبه ته خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته او رسمیت پیدا کړي دي مګر زمونږه پښتانه چې دي قسم دلته پښمیر سره ډیر زیات دي چې هغه د غي د امونه والا تر د باسین د غاړې نه پورې د مارګلې تر غرونو پورې دلته پښتانه چې دي هغه ډیر په ګڼ شمیر کې آباد مګر د دې ترمنځ د جبي او د کلتور او د فرهنګ په حساب نه داسې د پیوستون سي او ټولنه و نه داسې یو ورځ و نه دغه احساس او بس هر سړی بس په سیاست او یا په نور جنجالونو کې یا د کار یا په دندو په حساب سره بوخت یعنی د مهمو خبرو ته د دې توجه نشته ځکه ترننه په استرالیا کې د پښتو ژبه ته رسمیت نه دی ورکړی شوی کوم چې نور ژبه ته دی. زه جی ډاکټر افتخار بانگش زه یم سایکاټریست او ایډکشن سپیشلیست کیمبرټاون او لیورپول هاسپټل کې کار کوم. نو پښتو ورځ په ټولنه کې موږ نن راجمع شوو او وایو چې پښتو ورځ اهمیت خپل خلکو ته موږ ورسو. ژبه خو زموږ یو پہچان دی یو شخصیت دی یو آیډنټیټي دی نو هر ځای کې هر وطن کې هر علاقې یو خپل ژبه وي زموږ پښتو ژبه او به دغه هیوادو کې دغه ځایونو کې د ژبه ژوندۍ پاتې کول مخته نسل ته ورکول دا یو ډېر ضروري او اهم کار دی او موږ دې په اړه راټول شوي او موږ د یو تنظیم جوړ کړو چې هغه نوم استرالین پښتون اسوسییشن دی. نو هغه په سلسله کې موږ نن جمع شوي یو 29 مې د پښتو ورځ دی او موږ خپل نوي نسل ته ماشومانو ته او بچو ته دا پیغام ورکوو چې نور ژبه هم زده کوي هغه کې هیڅ حرج نشته او ځکه کم از کم خپل ژبه مونږ ویل شو پوهیږو او خپل پیغام یې څنګه مختم رسوي شو. زمانه مننګل دی او په دې ټولنه کې زما وظیفه د ایگزیکټیو ممبر یم چې زموږ آیډنټیټي چې ده پیژنګلو هغه زموږ ژبه ده د انسانانو ترمنځ د ډي ان اے نه پس دغه ژبه ده چې د تفریق کوي د خلکو ترمنځ. نو چې موږ دا ژبه وایو نو دا ژوندۍ پاتې کېږي که موږ یې ونه وایو بس دا ورو بیا د استعمال نه وځي او لکه د کباړ غوندې زموږ د کورونو نه موځي د ژوندونو نه موځي بیا د کورونو نه موځي. نو پکار ده چې موږ خپل ژبه ژوندۍ ساتو او د دې د ژوندۍ ساتلو لپاره دغه څه د پروګرامونه زموږ د پی ای پلیټ فارم چې کوم کړی دی چې پکې د لروبر ډېر ګڼ ملګري را روان دي او ان شاء الله چې د ژبې په عالم د خبرې به کېږي. خو دا موږ د میډیا د لارې د لټریچر د لارې دغه څه د پروګرامونو د لارې د ژبې ته ډېر خدمت کولی شو. نو دا موږ نه صرف یو بل تر نږدې کوي بلکې زموږ کمیونټي نور کمیونټي ته معرفي کوي او زموږ پیژنګلو هغوی ته زموږ د ژبې په حواله د تاریخ او د کلتور په حواله د لروبر چې کوم زموږ په سیاسي مسایل دي بیا هغه هم داسې په دې د لارې زموږ روښانه کېږي خلکو ته رسي.
په ټول استرالیا کې موټر چلوونکي د سون توکو د بیو د بې ثباتۍ له امله د تیلو په پمپونو کې د پټرولو لپاره ډېرې پیسې ورکوي. نو آیا د موټر د ټانکۍ ډکولو پر مهال د ارزانه پټرولو کارول ښه انتخاب دی؟ د دې پوښتنې جواب تر ډیره ستاسو د موټر د انجن اړتیاو سره تړاو لري، ځکه هر ډول سون توکي د هر موټر لپاره مناسبه نه وي. د استرالیا د تیلو په پمپونو کې د توکو مهم ډولونه بیلابېلې درجې لري چې پکې بې سربه پټرول، ل ایتانولو سره ګډ پټرول او ډیزل شامل دي. د پټرولو درې اساسي ډولونه عبارت دي له 1 اوکټان سونتوکي چې عادي بې سربه پټرول بلل کیږي، پریمیم چې بې سربه 95 اوکټان او 98 اوکټان سونتوکي. دا شمیرې ممکن په نور هیوادونو کې د پټرولو د پمپونو له شمیرو سره لږ توپیر ولري، ځکه د محاسبې طریقې فرق لري. د ویسټرن استرالیا پوهنتون د کیمیاوي انجینرۍ پروفیسور زک امان وایي دا ټول د سونتوکو د کیفیت لمخې له یو بل سره معادل دي. So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium, and high grade octane are traditionally labeled 87, 89, and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized. د وکټوريا د موټرو د شاهي کلب د پالیسۍ مشر جیمز ویلیامز تشریح کوي چې د اوکټان درجه بندي د سونګ توکو مقاومت له وخت څخه مخکې د احتراق په وړاندې اندازه کوي. So the octane number on the Bowser shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is. د اوکټان لوړه درجه عموماً د لوړې بیې معنا لري، خو دا لازماً د انجن د ښه فعالیت یا د سونتوکو د مصرف د کمیدو سبب نه ګرځي. ښاغلی ویلیامز وایي که تاسو د لوړ فعالیت لرونکی یا سپورټي موټر نه چلوئ، نو عموماً 1 بې سربه پټرول یا انلیډډ 91 تر ټولو اقتصادي انتخاب دی. So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high performing vehicle would make the most or optimize that octane level. خو کچېرې ستاسو موټر د اوکټان د لوړې درجې سونتوکو لپاره جوړ شوی وي، نو تاسو ته د 1 اوکټان کارولو سپارښتنه نه کیږي. ستاسو د موټر د سونتوکو د ټانکۍ پر سر لیبل یا د موټر د لارښود په کتاب کې لیکل شوی وي چې د موټر جوړونکي لخوا د کومې درجې تیلو سپارښتنه شوې ده. That if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine. تاسو باید هیڅ کله په ډیزلي موټر کې پټرول او په پټرولي موټر کې ډیزل ونه چوي. که تاسو ډیزلي موټر چلوئ، نو د جوړونکي له لارښود څخه به پوه شئ چې آیا تاسو موټر له بایو ډیزل سره د کارولو وړ دی که نه. بایو ډیزل د سون توکو یو تجدیدیدونکی او د تجربې وړ ډول دی. که تاسو موټر له دې سره مناسب نه وي، نو باید یوازې عادي ډیزل وکاروئ. د استرالیا تر ټولو عام ایتانول پټرول مخلوط E10 دی. دا 10% ایتانول لري چې له نباتي موادو څخه ترلاسه کیږي او 90% بې سربه پټرول ورسره ګډ وي. دا د اوکټان لپلوه لوړ وي او په پمپ کې ارزانه هم وي، خو لازماً دا معنا نه لري چې د سونتوکو په مجموعي لګښت کې به سپما راولي. پروفیسور امان تشریح کوي Adding a little bit of ethanol increases the octane rating. So for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume
per 100 kilometers you travel, but it has a cheaper price, and those two things equilibrate out. که تاسو ډاډه نه یاست چې ستاسو موټر د E10 سره مناسب دی او کنه نو د جوړونکي لارښود وګورئ یا د هغوی ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پروفیسور امان وای A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10. او په پای کې په یاد ولرئ چې په استرالیا کې د سون توکو کیفیت د تیلو په ټولو پمپونو کې یو شان او معیاري شوی دی. د وکټوريا د موټرو شاهي کلب موټر چلوونکو ته سپارښتنه کوي چې د ښې بیې لپاره بازار کې وګرځي ځکه چې د تیلو د پرچون پلورونکو ترمنځ باید د کیفیت توپیر نه وي. د هغو موټر چلوونکو لپاره چې د لګښتونو په اړه محتاط وي عموما تر ټولو اقتصادي انتخاب دا دی چې هغه تر ټولو ارزانه سونتوکي وکاروي چې د موټر جوړونکي د سپارښتنو اړتیاوې پوره کوي. قدرمن اوریدونکو تاسو SBS پښتو ته غواړئ یاست. کچیر غواړئ زموږ د نن ورځې د خبرونې مطالب او یا هم هغه مطالب اورئ چې موږ په پخوانۍ خبرونو کې تاسو ته خبره کړې دي نو تاسو کولای شئ زموږ له ویب پاڼې څخه لیدنه وکړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی sbs.com.au/pashto. تاسو همدارس کولای شئ زموږ د خبرونې مطالب یوټیوب کې هم واورئ. یو ځل بیا هم تاسو ته خراغلاست وایم. تاسو د SBS پښتو خبرونه ته غوږ یاست. له اسلام ګل افریدي څخه په پاکستان کې د وروستي مهمو پیښو په اړه باورو له وروسته به زما د همکاري سمیه شفیقي ریپورت تاسو ته خبر کړو چې په دې اړه برابر کړی چې آیا ګډ غم او ویر موږ سره یو ځای کولای شي او کنه. اروپאי ټولنې د پاکستان د هغه دریز پلویتوب کړی دی چې تر مخې په افغانستان کې د وسلوالو د منځ د وړلو لپاره ګامونه اخیستي دي. د اروپאי ټولنې د بهرني تګلارې صلاحکار میرمن کایا کلاس پاکستان ته د خپل د سفر پر مهال باندې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر اسحاق سره د لیدو کتن نورستو یوې غړي خبري غونډه ته د وینا پر مهال باندې د خبرې کړې دي. غړي خبري غونډه ته د وینا پر مهال باندې کایا کارلس بوویل چې د نړیواله قانون سره سم پاکستان د خپل دفاع حق لري چې د شان خپل هوادوالو ته خوندي ژوند ورکړي. دوی په دې ورسوي کې د پاکستان د لوري په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د منځ د وړلو لپاره د ګامونو په لويتوب وکړو. دوی ول چې اروپאי هوادونو د دوړ هوادونو نه د زغم څخه کار اخیستلو او د ستونزو حل د خبرو غوښتنه کړې ده چې د شنت سیمه ستونزې په اسانه توګه حل شي. دوی ول چې اروپאי ټولنه د پاکستان سره ستراتیژیکي خې اړیکې لري او په راتلونکي وخت کې به دغه نور هم پیاوړي کولی شي. دوی د پاکستان د هغه ګام چې د امریکا او د ایران ترمنځ د جنگ د ختمولو لپاره کوم ګامونه اخیستي د هغه هم استاینه وکړه. دوی ول چې په 2014 کال کې به د اروپאי ټولنې او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکېدو د اقلیم بدلون د غیزو د راکمولو او د تجارت د سیوا کولو لپاره به ګامونه اخیستل کیږي. په خپل ورسره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق خبري غونډه ته وویل چې د پاکستان او د اروپאי ټولنې ترمنځ خې اړیکې دي او د پراتلونکو کې نور هم پیاوړي کولی شي. دوی ول چې پاکستان په دغه هڅو کې دي چې د امریکا او د ایران ترمنځ د جنگ د ختمولو او په منطقه کې د امن قائمولو لپاره خپل حساب دوامدار ساتي. دوی ول چې د دې ترڅنګ د پاکستان او د هند ترمنځ د اړیکو د خکولو لپاره هم پاکستان ژمن دی. اسحاق د اروپאי هوادونو مننه وکړه چې د امن لپاره د پاکستان د خستونکو ګامونو نه واځي ستاینه کړې ده او سره د یووالي سرګندونه هم کړې دي. د اروپאי ټولنې د بهرنۍ تګلارې صلاحکار د خپل سفر پر مهال باندې د پاکستان د جمهور رئیس صدر اعظم او د پاکستان د فوج د سرلښکر سره هم لیدل کتنې کوي. د پاکستان دولتي شرکت یا پی آی یوې شخصي کمپنۍ ته شپږ میاشتې وړاندې د پلورلو وروسته لا تر اوسه خستونکو کمپنۍ ته د دې چارې نه دي سپارل شوی.
د معلوماتو تر مخه د شرکت د سپارلو نیټه د مې په 15مه نیټه پای تر رسیدلې ده. خاصتون کې کمپنی کنسورشیم وایي چې تر اوسه پورې دولت دوی ته د هوایي شرکت د چلولو چارې نه دي سپارلې او د غشنته اوس دوی ته ژمنه ورکړه شوې ده چې د جون تر اخره پورې به د شرکت ټولې چارې کمپنی ته وسپارل شي. سرچینې وایي چې د شرکت د نسپارلو اساسي علت د دولت د لوري ځن اجازه نامې نه ترلاسه کول دي او پر دې کې تر ټولو لوی خند اعلی افسران بلل شوی دي چې دوی د اجازه نامې تر اوسه پورې نه دي لاسلیک کړي. د لوزنامې تر مخه چې کله د اجازه نامې ورکړي شي نو خستون کې کمپنی به د دولتي ادارو د پلورلو کمیشن ته 15 اربه کلدار جمع کړي. د هوایي شرکت کمپنی ته د نسپارلو په اړه باندې د یاد کمیسون ویاند رسنیو ته وویل چې ځنې اجازه نامې د هواد د نه دي او ځنې د نور خارجي هوادونو ترلاسه کول دي چې دغه یو وګړه پروسه ده. دوی ول چې په دې برخه کې به د څلويختونه سوا اجازه نامې ترلاسه کول وي چې بیا په کې د ډیرو کار بشپړ شوی دی. دوی زیاته کړ چې څنګه هم د اجازه نامو دغه کار پر بشپړ توګه پای ته ورسي نو کنسورشیم کمپنی به کمیسون ته 15 اربه کلدار جمع کړي. ویاند زیاته کړه چې دغه هیله ده چې د جون تر پای پورې به د پاکستان د هوایي شرکت ټولې چارې یو شخصي کمپنی ته وسپارل شي. دغه خبره د یادونه ورده چې د پاکستان ملي شرکت تیر کال د دسمبر په 23مه نیټه باندې په 115 اربه کلدار باندې وپلورل شو. په دغه یاده پروسه کې سو کمپنیانو برخه اخیسته و او کنسورشیم کمپنی په دې کې کامیاب شو چې دغه کمپنی واخلي ځکه چې دوی تر ټولو ډېرې یعنی 115 اربه کلدار افر هواته ورکړو او د شنت دولت د هوایي شرکت پسلو کې 15 یا برخه پر کمپنی باندې وپلورلې. د پاکستان د هوایي شرکت د پلورلو اساسي علت د دغه یاد کمپنی هر کال تاوان را مخه ته کېدلو او رستر بل دغه سیوا کېدل چې دولت د 1300 کال وروسته په دغه هڅو کې وو چې دغه یاد شرکت چرته په شخصي کمپنی باندې وپلوري. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي چې په مې کې د ګرانې کچه د 13 میاشتو په پرتله باندې ډېره جګه شوې ده. ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د اپریل په مقابل کې په مې کې د ګرانې کچه 0.250 سلنه سیوا شوې ده. اداره په خپل راپور کې ویلي چې په مې 2024 پورې د ګرانې کچه د 13 کال نه را پدې خو 11.8 سلنه و خو ول دغه په مې 2024 کې 3.15 سلنه ته ورسېده. اداره وایي چې د جولای 2015 کال نه د مې په 2024 کال پورې اوسطن ګرانی 0.9 سلنه و خو بیا په اپریل 2024 کال کې په دې کې سیواواله راغلو او دغه شانته د شمیره 10.89 ته ورسېده. د ادارې لخوا د ګرانې کچه په کلیوالو سیمو کې 0.13 سلنه خودل شوې ده خو بیا دغه په خارونو کې 0.8 تر رسیدلې ده. په پاکستان کې د ګرانې کچه د لوړېدو اساسي علت د تیلو بیې خودل شوې دي. پر اوس مهال باندې په پاکستان کې د پېټرولو یو لیټر په 380 کلدار باندې پلورل کیږي. دا شانته یو لیټر ډیزل په 380 کلدار باندې پلورل کیږي. دغه شان د غازو بیې هم ډېر جګې شوې دي چې لامل یې خستون کې د لوی مشکل سره مخ دي. په پاکستان کې په د ورستیو کلونو کې د تیلو او د غازو بیې د تاریخ تر ټولو اوچته کچې تر رسیدلې دي. دا د دیونه په پاکستان کې د مهمو پیښو په اړه باندې د اسلام ګل د لوري بشپړه جزئیات چې تاسو اوریدل. SBS پښتو پیښور. I'm at Bondi Beach now and it's safe and it feels nice. The weather is good. دا سونیا ده. هغې د 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په بونډای کې د هانوکا په غونډه کې ګډون کړی وو. خو د ترهګریز برید لپاره 2 دقیقې وړاندې لدې ځای وتلې و. If you open your phone and start reading, and it doesn't help anyone if I, as a person, start to ruminate about what's happening. غم او ویر یو پیچلی حالت دی. دا د هر چا لپاره او په هر کلتور کې بیلابیل ډول او بڼه لري. کارپوهان وايي ډیجیټلي او ټولنیزو رسنیو دا موضوع لا نور هم پیچلی او ستونزمنه کړې ده. د SBS ایگزامن د پلاتونو ټیم بونډای ته تللی او له خلکو یې پوښتلي دي چې غم او ماتم ته څنګه ګوري او آیا خواله رسنۍ د غم په سپکوالي کې مرسته کولای شي او کنه نورې هم ستونزې پراخوي. مارکس د بونډای اوسیدونکی دی. هغه په دې هکله وایي
I think initially and long term it makes it worse because it morphs into something that it isn't, and it takes on a life of its own in many various different directions. It becomes a circus. احمد الاحمد ته د بونډای اتل ویل کیږي. د ترهګریز برید وروسته د هغه یو ویډیو ډیره خبره شوه چې پکې نوموړی له یو حمله کوونکي څخه ټوپک اخلي. د اس بي اس د بونډای پاویلین له ځانګړي خبرو سره هغه اس بي اس ایگزامنز ته وویل چې ټولنیزو رسنیو د کیسې په خبرولو کې ډیره مرسته کړې ده. هغه زیاتوي چې خواله رسنۍ نه وای د کیسه به څنګه ټولو ته رسیدلې و. My situation, if there are no media, how our Australian people and our world everywhere, all the human beings know about my situation and about what's going on, what's happening. او دا فت ده. هغه له کوینزلند څخه راغلی ده. هغه په دې تړاو وایي I think that depends, and where you're at with your grief. Sometimes it can help you move through it, and other times it can go deep that you're still feeling it. Grief and hope are actually interrelated really deeply, and I think that's something we kind of forget when we see media, because once we doom scroll on one horrific event, then the algorithm sends us other, and it gets completely acontextualized. It lacks nuance. لاری ساهور د RMIT پانتون د رسنیو او اړیکو د پانځي پروفیسور. هغه وايي ټولنیز رسنۍ ډیری وخت یوازې لنډې جملې او لنډ کلیپونه خپروي او د ژورو او علمي خبرو لپاره ځای نه لري. هغه غواړي چې د غم پوهاوی یا grief literacy ته باید ډیره پاملرنه وشي. Grief literacy is really about normalizing the conversations like we're doing here. Like it's really normal for us to have conversations about grief, to talk about our different experiences, to build that vocabulary. Honestly, I think culturally, when it comes to grief, we really suck. I think that when it comes to death and people dying, we actually don't face it. نیک هم د بونډای اوسیدونکی دی. هغه اس بي اس ایگزامنز ته وویل چې په دې وروستیو کې د کورنۍ څو غړي له لاسه ورکړي دي. هغه وايي په استرالیا کې د غم او ماتم په اړه خبرې کول ښه نه ګڼل کیږي او همدا د دې لامل کیږي چې د غم او ویر ورځې تیرول لا سخت شي، په ځانګړي ډول د نارینه‌و لپاره. For the men, when we're grieving, it's a lot harder. I know when I've been upset and I've reached out to people genuinely and I'm like, I'm really hurting, a lot of the time I get pushed away or told I'll just get on with it. So I think as a culture we're really struggling, and I think that has a big thing on men's mental health. Where dominant belief systems push grief to the margins, people often feel rushed or misunderstood. I mean, you just need to look at our current Fair Work policy that gives a bereaved person 2 days leave after the death of a family member. To normalise grief, we need to treat it as a normal human response to loss, not as something embarrassing or something that is best kept private. کریستوفر هال یو ارواپوه دی او د ګریف استرالیا اجرایی رئیس دی. دا د حکومت لخوا تمویلیدونکې ملي اداره ده چې د غم او ویر او د خپلوانو د مړینې په تړاو خدمتونه وړاندې کوي. هغه وايي د غم لپاره په نړۍ کې کوم یو زرین کلتوري معیار نشته. د په اند د استرالیا عام کلتور کولای شي له څو کلتوري ټولنو ډیر څه زده کړي. Many Western societies tend to marginalise loss because Western societies tend to privilege happiness, productivity, and they privilege the idea of letting go and moving on. Even the idea of Australia as the lucky country can itself marginalise the experiences of loss and suffering, particularly the collective losses carried by Aboriginal Australians. I think community coming together and staying connected to the land and our natural environment keeps us grounded, and there are ceremonial aspects also that help you move through grief. لاو یو ویاړلې ابوریجنل ښځه ده او د 10 کلونو څخه را په دې خوا په بونډای کې اوسېږي. موږ له لاو څخه وپوښتل چې د غم په اړه د ابوریجنل کلتورونو څخه پراخه استرالیایي ټولنه څه زده کولای شي. هغې د ټول شموله ګډون یادونه وکړه. Most, First Nations communities welcome
other people, and I think that that's crucial, that we must keep our lines of communication open and the sharing of our traditions, and I think that makes us stronger. دوه ملګری رباه او همیش لامبو ته روان دي چې مونږ ورنږدې شو. رباه اصلا د مالدیف څخه دی او له څو کلونو راهیسې په سیدني کې ژوند کوي. هغه وایي As Maldivians, when we grieve, we like to be together. So we never want to leave the person who's grieving alone. We would spend time with them, always make sure they're well taken care of, remind them that they're part of the community. همیش څو کلتوري ریښې لري. خو هغه موږ ته وویل چې د غم پر وخت تر ډیره يهودي دودونو ته تکیه کوي او په دې تړاو وایي My dad's side, he's Jewish. Judaism is a collectivistic culture. We like to, be with people, being together as part of a community and then grieving together. د ګریف استرالیا کریسټوفر هال همداسې نظر لري چې د یو چا له لاسه ورکولو وروسته اړیکې او دودونه مرسته کولای شي. One of the biggest problems that grieving people have is that of isolation. So when a culture has clearer rituals and stronger permissions to gather, to remember, to speak openly about the dead, then people can feel less alone. Grief needs time, language, ritual, community. It needs permission. And I think many multicultural communities hold that wisdom very well. If we all walked into a room and understood that everybody in that room has grieved and maybe is grieving, but everybody's doing it differently, if we just took that fundamental kind of understanding and then we just dropped the tempo from feeling disenfranchised and feeling that people aren't listening to turning it to listening, we would have much more productive, cohesive discussions. پروفیسور ایوت زیاتوي غم کېدای شي د یووالي ځواک پیاوړی کړي. یعنی داسې یو څه چې کولای شي خلک سره یو ځای راټول کړي. موږ د بونډای له خلکو وپوښتل چې دوی څه فکر کوي. دوی وایي Absolutely, because that emotion unites us. The Bondi shooting, when it happened, I think the Australian public was united and shared a wider consensus. This is a terrible tragedy, regardless of who it was. It can and it does, because we're so multicultural. We know a variety of different people, that when we have grief, they come in and they learn and embrace it. I don't know if it can unite, but definitely it can create compassion to different communities, because at the end of the day we're all humans and we should find the thing that unites us rather than things that makes us different. دا راپور د لیرا شویتس او دینیس فانګ لخوا د SBS Examines لپاره چمتو شوی دی. یو ځل بیا هم تاسو ته راغلاست او هم تاسو د اس بي اس پښتو خبرونه ته غواړئ یاست. رحیم الدین ریاخیل له شاعر لیکوال او د پوهنتون استاد ګل رحمان رحماني سره د پښتو ژبې د تاریخ په اړه مرکه تر سره کړې. راځي چې دغه مرکه په ګډه واورو. رحماني صاحب ډیره زیات مننه چې د مرکې لپاره فرصت راکړ. کله ته وایي چې پښتو ژبې د تاریخ په اوږدو کې کوم مهم پړاوونه تیر کړي او دا ژبه څومره لرغونې ده؟ هر ژبه د خپل تاریخي تحول او مخینې په لړ کې دوه بڼې لري، چې یو د ژبې شفاهي بڼه ده او بل مکتوبي یا لیکنۍ بڼه ده. او د ژبې شفاهي تاریخ تر لیکنی تاریخ یا مکتوبي تاریخ ډیر لرغونی او پخوانی دی. او د ژبو د تاریخ په دې لړ کې پښتو هم یو لرغونو ژبو څخه حسابېږي، چې د هند اروپایي ژبو په لړ کې بیا د آریایي ختیځې څانګې و دغه سي ژوندۍ ژبه ده چې تر ننه پورې پاتې شوې ده او په متروکو ژبو کې نه راځي. او د ژبې په یو حساب باندې د قبل المیلاد تاریخ سره تړاو درلودلی دی او
لبل اړخه د معاصر ژبو په مقایسوي هغه محور کې کوکتل شي ډیر د غسیل لغتونه پکې پاتې دي چې د لرغونو آریایانو له زمانې څخه راپاتې دي او د دغه سي زمانو د فرهنګي ځانګړنو استازولي کوي چې د پښتو ژبې لرغونتیا پکې ثابتول شي حتی د ساکانو له تاریخ او زمانه او پادشاهي سره ډیر کلتوري دودونه ورخونه او ځنې کلمې چې تر اوسه هم پکې کاریږي موجود دي او کارول شوی دي نو د تحول او پړاوونو لړ یو د پښتو ژبې شفاهي تاریخ دی چې دا هم زرګونو کلونو تر رسیدي نو د بیلګې لپاره موږ په پښتو لنډیو باندې حساب کولای شو ځکه چې ډېر لرغونې لنډۍ دغه سدي چې د پخوانیو آریایانو د دستور او رواجونه او ژوند پکې انځور شوی دی یا هم دغه سي په ځنو سرکو او همداسې لنډیو کې د ډیرو تاریخي پیښو انعکاس موندل شو چې دا د زرګونو کالو په خوانی خبره ده او د لرغونې ژبې په تاریخ کې ثبتيږي او بل هم د پښتو ژبې د لیکاني تاریخ یا د لیکاني باندې دوره د شیدا معمولا تر 1909 قمري کال پورې رسیدي او لومړی ځل د امیر کروړ شعر د به تاریخي ویاړنې په توګه موږ ته لاس راغلی دی چې په دې حساب باندې هم تقریبا تر 1500 پیړیو پورې رسیدي او د تاریخ په اوږدو کې د ادبیاتو د تاریخ لړخه کورته وګورو کلاسیک او منځنۍ او معاصره دوره وهله دا بیا بلابل پړاوونه پکې دي خدای چې د ادب تاریخ او د ژبې تاریخ سره بیل دي نو په دې اساس باندې موږ د پښتو ژبې تاریخ د پښتو ادب تاریخ سره نشو مقایسه کولای ولې د ادب تاریخ بیا هم د ژبې د تاریخ یو مکتوبي او غوره بیلګه ده نو په دغه اساس یا په دغه صفاتونو او ځانګړنو کې بیا تر ډیره پورې د ژبو په شفاهي پانګه باندې حساب کیږي او پښتو ژبه هم یو له ژبو څخه ده چې ډیره لرغونه او خورا غني ولسی پانګه یا فولکلوریکا پانګه لري او کچیرته څېړنه ور باندې وشي نو پښتو ژبه د نړۍ لا مهم او په ولسی ادبیاتو د غني ژبو څخه حسابي کراسو دته چې د پښتو ژبې په پرمختګ کې د پخوانیو لوی لیکوالو او شاعرانو لکه خوشحال خان خټک رحمان بابا او نور رول څنګه ارزوي پخوانی شاعران د ژبې او ادب مشالونه دي او د پښتو ژبې کلاسیکه دوره چې خوشحال بابا او رحمان بابا یې غوړه استازي بلل کیږي دا هم د پښتو ژبې او ادب د کلاسیکي دورې لا هغه طلایی دورو څخه ګڼل کیږي چې اغیزه پر اوسنی یا معاصر ادب هم په پراخه کچه خپور دی او دغه شاعران تقریبا 4 پیړۍ وروسته هم زموږ د ټولنې لپاره لارښودونکي او استازي دي یا تر ډیره پورې د هغوی خبره نن هم زموږ په ټولنه کې د تطبیق وړ دي دا چې خبره د ژبې ده نو موږ له ژبې سره د دوی پر چلن باندې خبرې وکړو دوی لومړي کسان دي چې پښتو نثر یې له مسجع او متکلف باندې راایستلای دي او خصوصا خوشحال خټک چې هم یې په نظم او هم په نثر کې ځان دی او اتل او د پښتو ژبې د ستایونکي لیکوال او شخصیت په توګه ثابت کړی دی دوی په ژبه کې هغه بیلګې وړاندې کړي چې تر دوی په خوانیو خلکو نوې کړي یا کېدای شي موږ د دوی نه وختونه ورته وایو خصوصا یو ژبه چې پرمختګ کوي په نظم او نثر دواړو کې کوي په دغه دوره کې خوشحال خان خټک هم د نظم او هم د نثر او هم حتی د علم او فکر په برخه کې ځنې دغه سه آثار او افکار ولیکل چې د هغه مهال په نورو سیالو ژبو کې نظیر نه د بیلګې په ډول کې دی شي دستارنامه یاد کړم چې د هغه وخت د منیجمنت یا ادارې یا د مشرۍ او رهبرۍ تر ټولو غوره کتاب دی او خوشحال خان د خپل علم او فوه او مشرۍ پر رڼا کې د یو رهبر مشر لپاره شل خصلتونه او شل هنرونه وړاندې کړي دي همدغه سي د رحمان بابا شاعري سلیس او روان او دغه شاعري د چې ژبه او جوړښتونه او حتی ګرامري ترکیبونه ورخونه له اوسنۍ ژبې سره هم اړخ لګوي لدې پرته بیا د خودواړه د سرلاري د سبکونو خوشحال بابا خپل ادبي مکتب لري او رحمان بابا خپل مکتب لري دوی په د مکتب ایجادونکي وو
او یو په حماسي او رزمي ډګر کې او بل هم په عرفاني او تصوفي برخه کې. نو د دوی پیروانو په ترتیب سره کتابونه ولیکل، حتی د خوشحال خان د کورنۍ کتابونه کسړی ورزوي یعنی جلا بحثونه ور باندې کېدای. نو په دې اساس باندې د دې دورې شاعرانو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړي دي، هم یې ژبه اسانه کړې ده او هم یې د ژباړې په برخه کې یعنی د خوشحال خپل او د خوشحال کورنۍ د پښتو ژباړې په برخه کې له نورو مطرح ژبو چې په هغه وخت کې په ځانګړي ډول عربي وه ډیر اثار خپل ژبې ته راوژباړل او په دې ډول یې د ژبې په پرمختګ کې په خپل زمانہ کې بساري کار کړی دی. استاد تاسو په ان اوس مهال پښتو ژبه په کوم وضعیت کې ده؟ د پښتو ژبې اوسنۍ وضعیت له څو اړخونو متفاوت دی. یو دا چې خپل په افغانستان کې جنگونو ستونزو کړهونو افغانان په ځانګړي ډول پښتانه کډوالۍ مهاجرتونو ته اړکړل. دوی د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته خپاره شول. یوه برخه د زده کړو تعلیم لپاره لاړه، مهارتونه حاصل کړل، ژبې زده کړې او ژباړې وکړې او له بل اړخه خپل په پاکستان او افغانستان کې پښتانه هم په سیاسي لحاظ او هم په شعوري لحاظ او هم په فکری لحاظ په دې اند فکر کې هم لا پخوا نه و هم شول چې ژبه د پښتنو هویت او شخصیت او کوم ملتونه چې کله خپل ژبه ته کار کوي او ژبه ولري په حقیقت کې ژوندۍ ملتونه دي. نو په دې اساس باندې پښتو ژبه د ښوونځیو د پوهنتون د زده کړې د سیاست او حکومت ژبه ده. نو په دې اساس باندې اوسنۍ وضعیت تر ډیره پورې ښه دی. او بل مهمه خبر ده چې متاسفانه اوس هم په افغانستان کې یعنی کې د شډیر 40% خلک لوستي وي او اکثریت نه لوستي دي او د ژبې په پرمختګ کې بیا دا معقوله موږ یو ډول نشو تطبیق کولای چې ګنې یوازې لوستي دي د ژبې په پرمختګ او ساتنه کې ونډه واخلي. ډیر ځله دغه کسان دي چې د لوړې کچې لوستي خلک تعلیم کړي خلک د ژبې لپاره په هغه کچه چې حق دی ور باندې خدمت نه کوي. حتی ډیرو پخوانیو پښتنو شاهانو خپل ژبه هېره کړې و، په دری ژبه باندې خبرې کول. اما عام ولس عام خلک لکه مخکې چې ما خبره وکړه څنګه چې پښتو ته د ژبې په سترګه ګوري، د ځانګړي قانون او دستور په سترګه هم ورته ګوري. نو په دې اساس باندې هم خپل ژبه ساتلې کار ورته کړی او مهمه خبره ده چې ننګ ور باندې کړی دی. نو په دې اساس باندې چې چیرته د سیمې د نورو ژبو سره پښتو ژبه مقایسه کړو اوس مهال ډیره ښه ده، ځکه خبرندوی ټولنې زیاتې شوي، انتشارات ور باندې کیږي، سیمایي او نړیوال رسنۍ ور باندې موجود دي چې خایخه بیلګه خپل د غستاس رادیو چې په استرالیا کې بيخي په یو بل برازم یا لوی وچه کې پښتو خبرونه وړاندې کوي او هلته میشتو پښتنو پښتو ژبه ته د دوی په ژبه مواد وړاندې کوي. دا سي په اروپا او امریکا او عربي هیوادونو کې هم غني رسنۍ شته چې د یوه برخې لپاره پښتو خپل خبرنیزه ژبه غوړه کړې ده. استاد کراسو دې مسلې ته چې تر اوسه د پښتو ژبې د پرمختګ لپاره څومره عملی کار شوی دی، آیا دا هڅې بسنه کوي؟ او د ترڅنګ دا هم راته وایي چې په دې برخه کې د حکومتونو فرهنګي بنسټونو او لیکوالو ونډه تاسو څنګه ارزوي؟ هر ژبه لپاره خدمت او چوپړ تش په خبرو باندې نه کیږي ترڅو چې عملی اقدامات او هڅې تر سره نشي د ژبې د ژوندۍ پاتې کېدو سیالي او غوړېدو سلنه راکمیږي. تر کومه چې په دې تړاو د پښتو ژبې د پرمختګ او عملی کار موضوع مطرح ده، موږ په دوه برخو کې وشل شو چې یو رسمي یا حکومتي کارونه هڅې دي او بل هم شخصي او انفرادي کارونه دي. په رسمي یا حکومتي چوکاټ کې لانی کمرغه د پښتو ژبې اوسنۍ وضعیت او ورته عملی کار ډیر ښه دی. په دې چې په افغانستان کې شاوخوا 40 او همدغه سپلسګونو خصوصي پوهنتونونه موجود دي. په دې کې په اکثریت پوهنتونونو کې د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو په چوکاټ کې همدغه څه د ښوونې او روزنې پوهنځیو په چوکاټ کې د پښتو څانګې یا ډپارټمنټونه موجود دي. او لنی کمرغه په کابل او ننګرهار کې خو د ډاکټرا تر کچې
او په غاڼو نورو پوهنتونونو کې بیا د ماسترۍ د کچې علمي برنامه هم لري چې دا یو اکیډمیک پرمختګ دی. نو ژبه په اساسي او مسلکي ډول تکیږي. هم دغه سي په کوزه پښتونخوا کې هم په کوټه یا بلوچستان هم دغه سي پښتونخوا او د خیبر پښتونخوا په غاڼو پوهنتونونو کې د پښتو ژبې د لیسانس ماسترۍ او ډاکټورا برنامه موجود دي چې دا یو ښه پرمختګ دی. په ځینو خصوصي پوهنتونونو کې هم د برخې ته پام شوی دی. په خصوصي برخه کې هم دا اوس غاڼې د خبرندوی ټولنې یا خبرندوی نشراتي مرکزونه موجود دي چې دوی په داوطلب ډول د لیکوالو او ژباړونکو کتابونه خبروي او وخت نه وخت د دوی هڅو ته په کتابي بڼه انعکاس ورکوي. دوی د مخکتنې او غونډې جوړوي، د کارکتنې ناست تر سره کیږي. هم دغه سي ادبي بهیرونه هر ونه یو ناست لري او خامخا په یو میاشت کې یو موضوع د ژبې په تړاو رامنځته کیږي چې دا هیله ورکوي انسان ته. اما بیا هم بسنه ځکه نه کوي چې د نورو ژبو پرتله موږ لا هم زیات کار ته اړتیا لرو، خصوصا په عملی برخه کې، ترڅو په یو برخه کې نالوستي پښتانه لوستي شي او له بل اړخه بیا اکیډمیک او علمي سیالي د سیمې د ژبو په کچه مطرح شي او مخته لاړ شي. ګل رحمان رحماني صاحب ډیره زیات مننه چې د مرکه لپاره فرصت را کړی وو. کور مودان خیر یوسي. ډیره زیاته مننه لتاسې نه هم او لتاسې هم ځانګړې مننه چې له افغانستان یا پښتنو ډیر لري په یو لري هیواد او سیمه کې بیا هم د پښتو ژبې لپاره چوپړ کوي او دا ژبه مو هم د نورو نړیوالو ژبو په قطار کې د خپل خبرونو ژبه ګرځولې ده. قدرمن اوریدونکو، تاسو اس پی اس پښتو ته غوږ یاست. د خبرونې پای ته نږدې شوي، تاسو لملتیا او د خپل همکارانو لمرسته مننه کوم. زموږ راتلونکي خبرونه د شنبه په ورځ په 2 بجو خبريږي. تر هغه وخته تاسو ته له خوښیو ډک وخت غواړم. که غواړئ دغه سنوري کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښي پر پودکاسټ یو اورئ.